الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله العلي العظيم. د هر څه د مخ اولا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وبعد زه محمد نسیم زاهد ستاسو په خدمت کې حاضر شوم د سوشل میډیا پر مخ باندې چې تاسو کوم لیدونکي یاست. قدرمنو موږ ستاسو دپاره نن موضوع راوړې د تهجد د لمانځه. د تهجد المنځ تر روژې پورې تعلق، د تهجد المنځ تر قرآن پورې تعلق، د تهجد المنځ تر عام اوقاتو پورې تعلق. کم آیات مبارک چې ما ستاسو په حضور کې تلاوت کړ د سورة الاسراء 9 نمبر آیات مبارک دی. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شپې د تهجد المنځ کوه. دا ستا دپاره نفل دی، دا ستا دپاره زوائد عبادت دی. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، قریب د نږدې ده چې الله رب العزت تا را وفاسوي و هغه مقام لره چې هغه محمود دی، د هغه حمد ویل سوي، یعنی شفاعت کبرا. که څه هم شفاعت فانیز د عربو پر 15 قسمه دی، خو یو په هغو کې شفاعت کبرا دی. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک به شفاعت کبرا کوي او شفاعت کبرا الله ورته ورکړی دی. د تهجد المنځ یو ډېر مؤثر عبادت دی. که یو سړی غواړي چې په رزق کې برکت راسي د تهجد المنځ د کې، که سړی غواړي چې څېره دې مې ښایسته سي د تهجد المنځ د کې وي، که یو سړی غواړي چې اډونه او وجود مې قوي وي د تهجد المنځ د کوي، که یو سړی دا غواړي چې اقتصاد مې پیاوړی سي د تهجد المنځ د کوي، که یو سړی دا غواړي چې زه د الله رب العزت دوست او ولی سمه د تهجد المنځ د کوي. مولانا رفعت قاسمی دیوبندي رحمت الله تعالی په خپل کتاب کې لیکلی دی، وایي که یو چا د دې دعوه وکړل چې زه د خدای پاک ولی یم که نه یم، نو دته تاسو وګورئ آیا د تهجد المنځ کوي که نه کوي. که د تهجد المنځ کوئ د الله رب العزت ولایت هغه کم چې باطني تصرف دی الله ورکوي، او که نه کوي هغه ته نه رسیږي. او بیا دا لیکلي چې تاسو وګورئ د دې تهجد اهمیت ته وګورئ. الله رب العزت شفاعت کبرا د دې سره مقترن کړی دی. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، نږدې ده چې الله رب العزت به تا راوفاسوي و هغه مقام لره چې هغه محمود دی، ان شفاعت کبرا الله رب العزت تاسو ته درکوي. لیکلي دي چې د جهاد سره تړلی نه دی، د زکات سره تړلی نه دی، د روژې سره تړلی نه دی، خو د تهجد د لمانځه سره تړلی دی. او نبی علیه الصلاة والسلام بارک بیل بیل عبادتونه او طاعتونه کول. نو په دې خاطر باندې د تهجد المنځ مهم وګرځېدی. مؤمنان مسلمانان باید د تهجد المنځ وکړو. علامه شبیر احمد عثماني رحمه الله په تفسیر کابلی دیوبندي کې فرمایي، وایي د تهجد المنځ پر نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک باندې واجب و او پر امت مسلمه پر موږ او تاسو باندې دی مستحب عمل دی. په دې کې ډېرې ګټې او ډېرې فایدې شته. زه خپل یو بزرګ ته ورغلم، نوم یې نه اخلم، چې ډېر رش ورباندې پوښتنه مې ځینې وکړله چې دا رتبه تا ته الله پاک په کوم خاطر درکړل. پټه اشاره وکړله چې بل خبره نه، یوازې د تهجد په لمانځه سره په دې خاطر باندې د اسرار سره شریک کړله چې د تهجد المنځ داسې یو عبادت دی چې د دې په خاطر باندې مؤمن مسلمان ته الله رب العزت دومره ستره مرتبه ورکوي. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، د الله رب العزت پاک مؤمنان مسلمانان بندگان هغه څوک دي چې دوی د شپې راغورځي خپل په یخ کې ګرم بستره او خپل هغه توس او خپل ځای پرېږدي او دس تازه کوي، د خپلو ځایو څخه بیلیږي. او یدعون ربهم خوفا وطمعا، الله رب العزت رابولي چې الله رب العزت څخه بیریږي او طمع هم لري. ومما رزقناهم ينفقون، الله رب العزت وایي چې کم رزق دوی ته ورکړی دی د هغه څه دوی د الله رب العزت په لار کې نفقه ورکوي.
په دې خاطر باندې دا مهم عبادت او طاعت وګرځېدي. موږ او تاسو باید د همیش دپاره د دې ځانونه عادتي کړو. قدرمنو نورو پر الله رب العزت سپارو، پر الله رب العزت وسپارئ. شاد او کامیابه او بریالي اوسئ. ما محمد نسیم زاهد ته اجازه راکړئ. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.